السلام علیکم ګرانو کتونکو پروګرام د مسافرو ستونزې سره ستاسو کوربه جمیل اقبال یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې حاضر یم. ای وی ټي چینلز خیبر میډل ایسټ همیشه کوشش کړی دی او په خیبر میډل ایسټ خو خصوصا شامله د مسافرو او د مسافرو حال احوال د هغوی دیرې د هغوی ژوند جواک د هغوی کار روزګار همیشه تاسو ته ښیي. د مسافرو دپاره چې کوم ډیزاین کړي شوي پروګرامونه دي د هغې چې کومه لړۍ ده په هغه لړۍ کې دا یو ښکلی لړ چې کوم دی د مسافرو ستونزې یقینا چې کوم مسافر دي نو هغوی په دې پروګرام باندې خوشحاله داسې دي چې د هغوی که یو طرف ته موږ ژوند جواک ښایو د هغوی کار روزګار خبرې کوو د هغوی د فیملی د هغوی د مسافرۍ خبرې کوو نو یقینا چې په دې دنیا کې هر څوک خامخا نو دغسې مسافرو ته هم مسلې وي څنګه چې په وطن کې خلکو ته مسایل وي مختلف نو د مسافرو هم ځان له د یو مسایلو یو لیست دی چې هغه زموږ کوشش وي چې دغه مسافرو چې کومې مسلې دي د دوی دا کومې ستونزې دي چې دا موږ کوم ارباب اختیار دی په وطن کې چې دا هغوی ته ورسوو او کوشش وکړو دا یقیني کړو چې دغه کوم دغه د مسلې دي د دې حل راوځي او دغه مجبوره شي زموږ د واکداران او دې پلیټفارم باندې چې کوم دی زموږ په سکرین باندې تاسو زموږ نمبر هم ګورئ د ټلیفون په لیکه باندې نو تاسو خپله خبره دلته کې که ستاسو د امبیسي یا کونسلیټ حوالې سره څه مسلې وي که ستاسو په وطن کې چې کله نوي کسان راځي که د پروټیکټر حوالې سره د ایرلاین حوالې سره دغسې دلته کې پاکستاني سکولونو کې مسلې وي کالجز کې مسلې وي د بچو د ایډمیشن حوالې سره د دې نه علاوه ستاسو که نور هر خبره چې کوم مشکلات مسافرانو ته کیږي او هغه اسانه کیدی شي. ډیر خلک چې کوم دی د پراپرټي چې کوم اغستل خرڅول وي په هغې کې د مسافر خصوصا د مسایلو ښکار وي چې دی چوټي لګوي او هلته کې لاړ شي او د دوی د پراپرټي ټرانسفر یا هغې کې مسلې کشالې چې کوم دی هغه نه هوارېږي. نو زموږ کوشش دی چې د خپل پروګرام په توسط سره دغه ټولو ذمهدارو ته ستاسو دا خبرې ستاسو دا مسلې ستاسو ستونزې ورسو او تاسو به هم کوشش کوئ چې موږ سره د ټلیفون په لیکه باندې خپل د غږ خپله مسله خپله خبره شریکه کړئ. که یو طرف ته دا مسافر د خپل فیملی دپاره دلته کې چې کوم دی دا تکلیف تیری خو بل طرف ته د خپل وطن په ترقۍ او سوکالۍ کې هم د دې مسافرو د دې اورسیز پاکستانیانو ډېر غټ لاس دی ولې چې دوی دا کوم ریمیټنس کوي چې کومې پیسې ټکیلیږي او په تیر چې کوم مالی سالو د جولای 2021 نه تر جون 2022 پورې نو دې اورسیز پاکستانیانو تقریبا 32 بلین ډالر چې کوم دی نو دا د یو کال کې په دې مالی کال کې دا پاکستان ته لیږلي دي. نو دغه وجه ده چې د پاکستان په اکانومي کې موږ چې کله د لیډرانو تقریرونه واورو د وزیرانو خبرې واورو نو هغوی بیا وایي چې د پاکستاني اورسیز پاکستاني په پاکستان په معیشت کې په پاکستان په ترقۍ سوکالۍ کې ډېر غټ کنټریبیوشن دی خو د هغې په بدل کې چې کوم د دوی ریسپیکټ پکار دی د دوی عزت پکار دی یا دوی ته څه فیسیلیټیز ورکول پکار دي نو هغه د نیش برابر دي او خیبر میډل ایسټ هم دغه کوشش کوي. موږ په خپله مسافر یو دلته کې په دوبۍ کې ناست یو نو دغه ستاسو چې کومې مسلې دا په موږ باندې هم تېرېږي نو د دې وجې یو هڅه هم کړې ده خیبر مسافر که دا مسافري کوي که یو طرف ته د دوی چې کوم بچي دي هغوی ته فیسیلیټیټ کوي د هغوی د خو سبق د کوالټي ایجوکیشن چې کوم دی نو هغه جوګه جوړې شوي دي نو دغسې دا مسافر د خپل تکلیف په بدل باندې د خپل پیرنټس د خپلو مشرانو د بهتر علاج کولو هم جوګه جوړ شوي دي خو دغسې دوی د خپل چم ګاونډ د خپل کور والا او د هغوی هم د مسافرۍ کې د پیسو ټکو سره مدد کوي. نو ډېر غټ کنټریبیوشن یوازې د خپلو بچو د خپلو پیرنټس نه بلکې خپل چاپیرچل کې چې کوم نیډي خلک دی چې په وطن باندې کله سخت راغلی ده که په 2008 کې کوم سیلاب راغلی دی یا 13 زلزله راغلی ده یا د اوسنی سیلاب راغلی دی نو په دې کې جذبه چې کومه وه هغه د دې اورسیز پاکستانیانو هغه د کتو وه خو کله چې مسله راشي سخته راشي نو په دې کې د اورسیز اکثر دوی دا ګیله کوي زموږ دلته کې چې چا سره ملاقاتونه کیږي چې په دغه ټایم کې خو موږ د وطن او د خپلو خپلوانو یادېږو خو کله چې زموږ څه مسلې نو په هغه ټایم کې چې کوم دی نو موږ ته هغه توجه چې کوم دی د هغې زموږ د مسلو حل هغه نشي راستی. خو ډېر دلته کې زموږ د سب کانټیننټ چې کوم خلک دی یا د افغانستان دی یا میش دلته کې د نړۍ د ګوټ ګوټ خلک دی کرکټ سره خلک چې کوم دی نو ډېره زیاته مینه کوي
نو یو ډیر ښکلی ایونټ خصوصا په متحده عرب امارات کې یا په ابوظبي کې چې کوم د کرکټ مینوال میش دي د هغوی دپاره د ابوظبي T10 لیګ چې کوم دی د 22 نومبر نه تر 3 دسمبره پورې او یو داسې ټایم دی چې په دغه ټایم کې یو لانګ ویکند چې کوم دی 4 ورځو چوټي هم را روانه ده نو یقینا چې د T10 دا کوم فاسټست کرکټ فارمیټ دی ولې چې موږ خو به اول د 50 اوور میچ کته بیا د 2020 T20 راغی خو اوس چې کوم دی دا چې کوم د 10 اوورو کرکټ دی نو یقینا چې دې کې هم ډېره دلچسپي ښکاره کړې ده تیر چې کوم دلته کې د دې T10 لیګ چې کوم سیزن شوي دی په شارجه کې شوي وو بیا 1300 کالونه په ابوظبي کې هر کال باقاعدګۍ سره کیږي نو هغې کې چې کوم د کراود پارټیسیپیشن دی د هغې نه پته لګي چې دلته کې د کرکټ مینوال که یو طرف ته زیات دي خو د 10 اوور کرکټ شارټیسټ فارمیټ چې کوم دی دې سره ډېره مینه کوي نو د ابوظبي T10 لیګ دا چې کومه موقع ده د 22 نومبر نه تر 3 دسمبره پورې په دې کې خامخا چې تاسو دلته کې یئ نو که د بل سټیټ نه په ویک ډے باندې څوک نشي راتلی نو دی کې خو چوټیانې پکې 4 ورځې را روانې دي نو یقینا چې دغه کم فاینل او یا هغه سیمی فاینل وغیره وي نو هغه به د نیشنل ډے په چوټیانو کې هغه لانګ ویکند چې کوم دی په هغې کې راځي نو چې کوم د کرکټ مینوال دي نو هغوی خامخا د T10 لیګ شیخ زاید کرکټ سټیډیم ابوظبي ته تلی شي خو پروګرام دی د مسافرو ستونزې او مسافرو ستونزو باندې به خبره کوو زموږ نمبر تاسو زموږ په پروګرام کې زموږ په سکرین باندې ګورئ نو خامخا موږ ته کال کوئ موږ سره خپله خبره شریکولی شئ خو د مسلو نه علاوه هم موږ سره په دې پروګرام کې زموږ کوشش وي چې دلته کې کوم ایونټس سیمینارز ورکشاپس کېږي یا ضروري خبره وي او هغې سره موږ سره پیکیجز وي نو موږ به کوشش کوو چې هغه ریپورټس هغه خبرونه هم تاسو ته په دې خپل پروګرام کې وړاندې کړو نو موږ سره په د ستونزو نه علاوه 3 ریپورټونه دي د سعودي عرب نه زمونږ اولنی ریپورټ د سعودي عرب نه 13 ورځ وزیر اعظم پاکستان اسلامي جمهوریه پاکستان میاں محمد شهباز شریف د سعودي عرب په 2 ورځنۍ دوره سعودي عرب ته تللی اول ته کې د فیوچر انویسټمنټ کانفرنس کې ګډون کړی او راځئ چې وګورو دا ریپورټ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ फ्यूचर इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस में पहुंच गए। सऊदी अरब में होने वाली फ्यूचर इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस में सैकड़ों अहम शख्सियात शरीक हैं। दुनिया भर से सरमायाकारी मुदब्बीन के अलावा कारोबारी माहिरीन कॉन्फ्रेंस का हिस्सा हैं। फ्यूचर इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस आलमी मईशत को बेहतर बनाने के लिए मुनक्किद की जा रही है। जी कतुनको रिपोर्ट तاسو کته سعودي عرب نه میاں محمد شهباز شریف وزیر اعظم اسلامي جمهوریه پاکستان د سعودي عرب په 2 ورځنۍ دوره ده د دورې په دې فیوچر انویسټمنټ کانفرنس کې د ګډونو کو چې د نړۍ مختلف خلک په دغه کې موجود او یقینا چې هغه خپل خطاب کې د پاکستان کې په انویسټمنټ باندې خبرو کړه او کوششونه کوي یو د حواله سره چې کوم دنو دا یقینا چې د پاکستان د پراخي خبرې دي چې د سعودي حکومت هم په پاکستان کې په نور غټ سطح باندې انویسټمنټ کې انټرسټډ دي او نور هم چې د کانفرنس په ذریعہ به نور خلک هم پاکستان طرف ته راغب کیږي نن یو ټویټ مې کو د وزیر اعظم اسلامي جمهوریه پاکستان میاں محمد شهباز شریف چې 13 وخت کې چې کومه واقعه شوه په مسجد نبوي کې او هغې کې کم کسان سزا شو نو د هغې دپاره چې کوم دی نو هم دی د سعودي حکومت سره محمد بن سلمان هز هاینس چې وزیر اعظم سعودي عربیا دی هغې سره خبره کړې ده او د هغه کسانو د ریلیز دپاره د خلاصولو دپاره چې کوم دی نو اقدامات کیږي سعودي عرب حکومت احکامات جاری کړي دي دا ډیره زیاته خوشحالۍ خبره ده ولې چې په دې مسافرۍ کې که موږ وګورو دا ټول خلک دلته کې په دې میډل ایسټ کې په سعودي عرب په دوبۍ یو ای کې یا په دې ملکونو کې ژوند کوي نو دلته کې مزدورۍ له راغلی دی نو یقینا چې موږ خو ستاسو ستونزې ستاسو خبرې زموږ پلیټفارم ستاسو دپاره مهیا دی خو زموږ دا میسیجز به هم تاسو ته درکوو چې کم وطن کې تاسو اوسیږئ نو د هغه ځای د هغه وطن د هغه ملک د قانون احترام چې کوم دی نو هغه ډېر زیات لازمي دی ولې چې موږ په وطن کې جاب نشته زموږ په وطن کې کار روزګار نشته نو د هغې په وجه موږ له د نورو هیوادونو د برادر اسلامي ملکونو موږ دلته کې باعزت روزګار راکړی دی موږ له دلته کې کار روزګار راکړی چې د دې په وجه باندې موږ خپله فیملي او خپل
مور پلار خپل بچي او خپل ټال ټبر چې کوم دی هغه د دې ځای نه سپورټ کوو نو یقینا چې دلته کې زمونږ کله جاب ختم شي نو د جاب سره سره زمونږ په کورني مشکلات چې کوم دی هغه هم سیوا کیږي او بیا هم دا قانون احترام نه کول یا جنگ جګړې یا فساد کول چې کوم دی دا د خپل وطن د بدنامۍ باعث دي ولې چې زمونږ دا ټول دلته کې کم مسافر دي چې تقریبا 2 میلیونه خلک په متحده عرب امارات کې او دغسې 2.6 میلیون چې کوم دی په سعودي عرب کې ژوند کوي بلکې په ټوله نړۍ کې زمونږ تقریبا د 1 کروڑ پورې پاکستانیان چې کوم دی هغه ژوند کوي او مختلف کار روزګار نوکرو سره وابسته دي نو دا 1 کروڑ پاکستانیان چې د نړۍ په هر ګوټ کې په هر یو ملک کې دي نو دا د خپل وطن سفیران دي نو موږ که هر کار کوو که موږ غلط کار کوو د قانون نافرمانی کوو نو دا زموږ د وطن د بدنامۍ باعث جوړیږي او موږ چې یو ښه کار کوو د عزت د غیرت د قانون احترام او د مړانې کار کوو نو هغه زموږ د وطن د نیکنامۍ سبب جوړیږي موږ سره کال لیجی السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جمیل صاحب خیر علی څنګه خیر ده سر علمشیر بھائی څنګه یې تاسو الله کرم ده الله احسان ده الحمدلله الله کرم ده جی څنګه تاسو خیر پروګرام دی د مسافر ستونزې او په ابوظبي کې کرکټ شروع کیږي د 22 نومبر نه او نور چې کوم دی نو تاسو ورته حال والوای نه قومي ټیم راځي کنه څه لوکل ټیمونه یا نه ټي10 ابوظبي ټي10 لیګ دی هغه 10 ورو چې کوم ټورنمنت یې دلته د 13 شپږو کال نه کیږي ډېر ښه پلیئرز وي پکې ډېر خوندوره مقابلې د 10 ورو میچ زموږ پاکستان ته کم ټیم شته ده پاکستان خو او کلاړیان پکې وي مختلف چې کوم اویلیبل کلاړیان وي هغه پکې وي خجی نو بس خلک دا گیم منیم پکې کوي کنه زموږ خاصه په مسافره کې ټول عمر په سوچونو کې تیر شو کله کله پاکستان دغه شان ته کې دا لوبه موږ ګورو لګي انجوای کوي کنه بالکل بالکل جی بالکل جی نور تاسو ښه جی بالکل خیر خیریت ته ستونزو باندې خبره کوي واسه کنه نو په ستونزو باندې خبره وکړو چې څوک زموږ فریاد مو اوري کنه جی جی د موجوده دور کې چې زه حالاتو ته ګورم نو چې زموږ لاسونه حکمرانان دي د دې ته چې موږ سوچ وکړو نو دوی صرف په داسې یو انداز باندې کردار ادا کوي لکه چې دا خپل یو شیر هولډر دی کنه یو جالیدار غونډه کوي جی جی نو د قوم په سطح باندې خبره نشته د معیشت په سطح باندې خبره نشته د قوم په ستونزو خبره نشته خو بس چې پرنس کانفرنس کېږي وزیر داخله و عمران به تړمه که وزیر دفاع راوځي و عمران به تړمه که وزیر خارجه راوځي و عمران به تړمه او هغوی چې راوځي وایي موږ به د دې مقابله کوو که نه جی جی نو په دې قوم په ستونزو باندې خبره نشته نو موږ به دې نه موږ هغه توقعات هم نه کوو چې دا به د قوم دپاره او یا د ملک دپاره او یا د معیشت دپاره داسې یو سیستم جوړ کړي یا یو دغه جوړ کړي چې یاره زموږ د ملک به څنګه لاړ شي زه به د پلانکي نه قرض اخلم او پلانکي به مال راکړي او په دې به سود ورکوم یو سیستم روان دی یو ډرامه ده که نه جی جی خو داسې یو کردار ادا کول پکار دي زموږ قوم له صحیح چې هغه داسې خلک منتخب کړي چې یو د هغوی سره بیا خبره کولی شي چې یاره د دې قوم دپاره د دې حلقې دپاره د تعلیم دپاره د صحت دپاره زموږ د ملک دپاره که نه جي چې د دې لپاره خبره کولی شي نو داسې خلک منتخب کول پکار دي دا خو جالمال خلک دی د دوی باندې زما توقع نشته چې دوی به د قوم دپاره څه وکړي خو نور ملګري به کار کوي زه مزید خبره نه کوم خو تاسو ته به یو شعر ډالۍ کوم جی جی وایي وایي دا مشهوره ده چې د ښار خلک خوبونه نه کړي وایي دا مشهوره ده چې د ښار خلک خوبونه نه کړي خو چې پښتون قتل کېږي نو ټول ښار ودی زبردست جی زبردست زبردست ډېر اعلی دا و زمونږ ریګولر کالر علمشیر چې کال یې کړی و دلته کې پروګرام د مسافرو ستونزې دي او هغه وایي چې زما خو د پاکستان د حکومت نه څه توقع نشته خو یقینا دی یو ښه خبره چې وه هغه دا وه چې په دې کې چې کوم دی خبره هغوی دا وکړه چې لکه قوم له راوچتېده پکار دي او یقینا ګوره مونږ بعض اوقات ګورو په اخبار باندې په خبرونو باندې زموږ د وطن نظري او یقینا عجیب موږ سره کول السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جمیل اقبال بھائی په خیرونو په خیر جی جی څوک او کوم ځای نه خبرې کوي سر پیر محمد یاسین ملکن خان برینه په خیر ملکن پیر محمد یاسین صاحب څنګه یې تاسو طبیعت مو ښه تاسو سره خو ډېر ورځې پس خبرې وشوې
بس جمیل اقبال بھائی جو خطا ته دعا سلامونه کوم په پروګرامونو کې دعا سلام در رسی خو هم تا غږ مې ډېر وخت پس واورېد پروګرام ته چې نه کال لږ کم نه کنه ځکه چې لږ مونږ بیٹه ما راشو کنه نو بس تا پروګرام رانه تیر شوی کنه جی ډېره مننه مسافر ستونزې پروګرام راوړي خسته پروګرام راوړي زه یو څو خبرې کوم ځکه چې بیلان سره کم دي صفه خبره پکاري کنه جی یعنی د ملک سیاستدانان دا سدي چې دا به یعنی دا اوس چې کوم د دغه په باره کې چې کوم خبره کې چې را کوم ستونزې چې کوم د مسافر ته جوړ شوي دي د سعودي قانون سره کوم دغه کړی خو دا خپل مفاد لپاره کې په دې باندې خو ځینو خپل قوم ځان تراړي کنه دا یو دوکره لیکن چې په دې سیاستدانانو په دې وجه ومنم کنه چې دوی یو اتحاد شي او د دې ملک لپاره په شریکه خدمت وکړي ځکه چې دې حکومتونو خو چې درې پیری حکومت کړی دی مخکې دې څه کړی دی دوی د خپل کارنامه وښي نو بیا به زه ومنم چې دې ملک لپاره څه کړي دي صحیح او چې کم سړی په بار ملک اوسېږي نو هغه د سفیر خاصیت لري یعنی چې هغه یو غلط کاری کوي کنه نو هغه د مور پلار څوک نه یادي هغه نه صوبه څوک یادي ټول پاکستان په یادي ټول ملک په یادي بالکل چې دې دا کار کړی نو د سفیر خاصیت لري زه خپل سفر ته هم چې تاسو کردار ادا کړئ کنه چې د ملک نوم په دنیا کې روښانه کړئ بس ځکه چې تاسو د سفیر مقدار طاقت لري ګورئ بالکل صحیح ده دا ګورئ بالکل صحیح ده نو یو موټی شوی نه موږ کنه د عمل ترقی نشي کولی او لاول د خپل ملک د قانون احترام نه کوي دی پر بل ملک د قانون احترام سره کی لاول په خپل ملک کې د قانون احترام پکار دی قانون چې په کوم ملکونو کې دی او احترام کیږي کنه دا هغه ملکونه چې دینو ترقی کړي دا او مخکې تللی دي بالکل نور بس جمیل اقبال بھائی سپیشل دوا سلامونه مې قبول کړه زمرد الله ته صفاری چې زه چپتا ټول لره بر پښتنو ته مسافر ته زما سپیشل دوا سلامونه مسافر ته هم چې خپل ټیم نه ځای کوي او درې مسافر درې وخت چې دنه پیدا واخله ځکه چې دا ټیم خو چې دنه تیریږي کنه بالکل ډیره مننه جی ډیره مننه پیر یاسین صاحب وایي خپل نوم د پاره کوي خو انیوي منګه خو د دې ځای نه ویلی شو چې د خپل نوم دپاره کار کړی دی خو چې هغه فیملیز کم دي که نه نو هغوی ته به ډېر غټ ریلیف میلاو شوي که چېرې دا د 8 کالو سزا یا د 6 کالو سزا دا یو ډېر غټ ټیم دی د یو ځوان دپاره او په مسافرۍ کې خو که موږ خیال وکړو اکثر مسافرۍ کې چې کم دی نو ځوان خلک وي که زیات عمر والا کس وي دغه 50-55 والا وي 60 کې خو اکثر په وطن کې هم خلک ریټایر وي او په مسافرۍ نه هم ریټایر وي ولې چې بیا د هغې نه پس مسافري نه کېږي نو اکثر وطن ته لاړ شي نو یقینا چې دا کم مسافر دي نو دا زیات تعداد په اوورسیز پاکستاني کې هغه د مسافرو د ځوانانو دی نو دغه فیملیز چې کوم دي هغوی خو به یقینا چې په دې خبره ډېر خوشحاله شوي چې هغه ځای کې هغوی دا ریلیف ورته میلاو شو موږ سره بل کال دی السلام علیکم وعلیکم السلام جمیل اقبال بھائی جهار کله په خیر علي ډېر ډېر ستړي مشي ډېر مننه جی څوک او کوم ځای نه خبرې کوئ صابر خبرې کوم صابر جی هر کله ته وایو صابر خان څنګه یې تاسو ټیک ټاک یې ډېر خوشاله اوسئ تاسو څنګه یې جی بالکل خیریت ته کال ډراپ شو صابر خان کال کړو کال ډراپ شو بیا کوشش وکړئ تاسو زمونږ همیشه د دې پروګرام مقصد چې کوم دی نو هغه د مسافرو ستونزې وختي علمشیر بای چې کوم دی کوم کال کې خبره وکړه زمونږ قوم له سوچ پکار دی نو قوم خو واقعي چې زمونږ د قوم په سوچ باندې هم چې کوم دی سوالونه اوچتېدی شي ولې چې بعضې ټایم کې زمونږ قوم چې یاره هلک هر کله راویښ شو او دی د خپل رهبر غلطۍ ته یې ګوته ونیسله او هغې ته یې غلطه ووایي ولې چې مونږ مختلف خبرونه چې راشي نو چې کم د مشر یا د سیاسي لیډر چې کوم بیان وي نو هغه چې کوم ورکرز دي او د هغه چې کوم پارټۍ والا کوم کسان دي د هغې پارټۍ کوم ورکرز دي که هغه یوت دی که هغه د هغې هسې ورکران دي نو هغه ټول چې کوم دی نو د هغه خپل لیډر په ډیفنډ کولو باندې ونښلي نو دا خو یقینا چې هر چاته پته ده چې دا دې ټایم کې یا دی په غلطه دی او یا دی په ټیکه دی نو کوم له خو نه دي په کار که نه عام عوام له نه دي په کار عام عوام له په کار دي چې که یو غلطه خبرې نو د هغې ته غلطه ویل پکار دي یو ټیک ته خبرې ته د هغې ستاینه کول پکار ده که هغه هر څوک وکړي او خصوصا زمونږ په وطن کې چې کوم دی نو زمونږ دپاره خو لکه زما دپاره د هغه
سعودي عرب د واقعې نه او زه چې کله خبر شوی یم چې دغه کسانو ته قید اورول شوی دی سزا ورته اورول شوې ده نو زه خو یقینا چې د هغوی د فیملیز دپاره کنې زما پکې پیژنګلو والا څوک نشته خو زمونږ دلته کې چې په خیبر میډل ایسټ کې ناست یو نو دا ټول مسافر چې کوم دی چې کوم دلته کې او خصوصا په میډل ایسټ کې چې کوم مسافر دي یا په نړۍ په ګوټ ګوټ کې هر ځای کې چې مسافر دي نو دغه مسافر موږ خپل فیملی ګڼو که نه او هغه زمرود صاحب کله کله یو ټپه کوي چې په مسافرو مې زړه نه سو ولا مې اوس چې په تن مسافر شوم نو موږ خو په تن مسافر یو نو موږ ته پته ده چې لکه دلته کې تنخواه لیټ شي یا ستا جاب ختم شي نو دا خو تنخواه هم نه لیټ شوی دا خو جاب هم نو ختم شوی خو نور زمونږ په سکرین باندې تاسو زمونږ نمبر ګورئ نو خامخا موږ سره چې کوم دی نو خپل ستونزې شریکوئ نو دا جاب او دغه نو خو دا ډیره زیاته غټه مسله وه او شکر دی هغه کسانو ته د هغوی فیملیز ته زه مبارکي وایم چې په خیر خیریت سره وطن ته راشي موږ سره پروګرام کې موږ تاسو ته وایو چې د سعودي عرب نه موږ سره 3 ریپورټس هم دي نو دا ریپورټ چې ریاض سیزن په نوم باندې هر کال د یو غټې میلې تابع کیږي چې پای کې مختلف اکټیویټیز کیږي نو بولیوډ سټي ریاض کې د فایر ورکس او مختلف سټالز پکې لګېدلي وو د ریاض سیزن په نوم باندې چې کومه سالانه میله لګي د هغې په سلسله کې راځئ چې وګورو دا ریپورټ रियाद सीज़न के तीसरे मरहले में रियाद बॉलीवुड सिटी मुल्की और गैर मुल्कियों की बड़ी तादाद से आबाद हो चुका है, जहां मुख्तलिफ तफरीकी सरगर्मियां शुरू हो चुकी हैं और सऊदी शहरियों समेत पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद इंटरटेनमेंट से भरपूर माहौल से महसूस हो रहे हैं। बॉलीवुड सिटी में जहां खूबसूरत आबशारें लोगों की ख़ास तवज्जो का मरकज़ हैं, वहीं सऊदी एंटरटेनमेंट अथॉरिटी की जानिब से आतिशबाजी का खूबसूरत मुजाहरा भी किया गया, जिससे आसमान मुख्तलिफ रंगों से रोशन हो गया। जी कतुनको د ریاض سیزن په نوم باندې کومه سالانه میله ده په ریاض سعودي عربیه کې هر کال د تابع کیږي او د مختلفو ځایونو کې مختلف اکټیویټیز کیږي نو په دغه اکټیویټیز کې په بولیوډ سټي کې د ډیر غټ فایر ورکس تابع شوی وه نور اکټیویټیز په کې او دی کې په ریاض کې چې کوم میشت وطنیان دي یا د هغه ځای اورسیز خلک ته ایکسپرټس دي نو هغوی ډېر ګڼ شمېر کې د بولیوډ سټي ته راغلي وو د فایر ورکس نه خوند واغسته او د میلې کې دلچسپي ښکاره کړه نو کتونکو موږ سره بل هم ریپورټ دی سعودي عرب نه به ته بیا ښایو خو خپل پروګرام زمونږ د مسافرو ستونزې زمونږ نمبر ګورئ تاسو زمونږ په سکرین باندې نو خامخا موږ سره خپلې مسلې خپله خبره خپل غږ هغه کوشش کوئ چې شریک کړئ خیبر میډل ایسټ شمله د مسافرو ده او دا کوشش کوي چې د مسافرو غږ د مسافرو ستونزې هغه ورسوي واکدارانو ته او دغه لړۍ کې دا یو کوشش دی د مسافرو ستونزې پروګرام د شروع پر ورځ باندې د تاسو متحده عرب امارات کې 8 بجې موږ سره کال لجی السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ په خیر رنگین ترین صاحب څنګه جمیل اقبال صاحب خیر جی ٹھیک ٹھاک طبیعت برابر دی جی خیر خیریت ته جی تاسو خیر بس تا دعاګانې دي سر جی جی دا چې خبره ده ماشاءالله پروګرام خو دې ښایسته روان دی چې کالورانو پکې هم ښې ښایسته خبرې وکړې که نه مننه زه به پکې خپله دا هغه شریکه کومه چې مونږ خو ګیله کوو چې چا نه کوو چې مونږ بیا پلانۍ مطلب زرداري ته چا ووټ ورکړی د خو ما او تا ورته ووټ ورکړی دی بلکل داسې عمران خان ته چا ووټ ورکړی د خو ما او تا ورته ورکړی دی داسې دی جی نواز شریف ته ما او تا ووټ ورکړی د فضل الرحمن صاحب ته ما او تا ووټ ورکړی داسې ما او تا ووټونه ورکړي دي اوس ګیله هم په خپله کوو چې او ګیله به هم د ځان نه کوو ګیله به ځان نه کوو چې پشت به ځان صحیح کوو چې بیا به هغو ته ځو که نه صحیح ما او تا به په خپله مطلب خپل قوم حفاظت چې کوو چې خدمت چې کوو نو ما او تا به دلته په خپل آفس کې ټیک ټاک یو چې بیا به مونږ څه کولی شو صحیح هسې نه چې مونږ اوس مطلب عمران خان پسې زه خبرې کوم چې ما ته څه پته ده چې ووټ ورته ما ورکړی ده چې ما خان صاحب څه خبره کار کوي چې نواز شریف څه کار کوي
مطلب ما ته خو پیله ما خو دا ټیم 26-27 سال عمر دی جی ما خو هیڅ فایده ونه لیدله جی. صحیح کئی باچان په چراغي جی وزیر اعلیان په کیراله جی قسم خلک په کیراله جی ماغه بجلی نشته جی ماغه ګیس نشته جی ماغه وب نشته جی دا خو نو خدای خبر ده چې دا لا ستونزې څه ته وایي جی. صحیح خبره صحیح. مونږ ته پکار دی چې مونږ ور داسې ځای کې ورکو جی چې هغه مونږ خادي کې هم راځي غم کې هم راځي جی مونږ نه خبرې دي چې دا غریبانانو باندې څه تیریږي جی. دلته غریبانان لو لږې مړه شو جی وروره جاسې اوبه پکې نشته جی د ډاکټر علاج پیسې ورسره نشته جی ګرانې ده جی داسې بوډاګان مې لیدلي دي جی ضعیفه خلک دي جی وروره جاسې هېڅ غریبانانو سره نشته. بیا ما ته ډېر افسوس راځي جی دا مې په ځان باندې په خپله کړي دي جی. بالکل جی چا نه دي کړي مونږ په ځان باندې په خپله کړي دي چې مونږ خپل ووټ انتخاب صحیح ځای ته کوو جی نو انشاءالله مونږ به کله هم داسې شاته نه یو پاته سوي جی. دا بالکل صحیح وایي جی بالکل ټیک بس جمیل اقبال صاحب نور وخت نه ضایع کوم جی نور به هم کال کوي جی بس انشاءالله بیا به تا سره گپ لګو نو مونږ ته پکار دي چې مونږ ځان په خپله صحیح کړو جی. بالکل صحیح بل ته به پکې چانس نه ورکوو جی. بالکل ټیک وایي جی صحیح ده جی بس نور وخت نه ضایع کوم جی وخت راکول یو جان مننه جی الله حافظ. ډېره مننه جی ډېره مننه د کال کولو. دا رنګین ترین ډېرې ښکلې خبرې وکړې وې چې زمونږ دا کم ګورمنټس دي زمونږ کم تیر حکومتونه دي اوسنی حکومت دی نو دا خو موږ په خپله باندې د دې انتخاب کړی دی او دا ګیله هم وایي چې زمونږ د ځان نه پکار ده. نو یقینا چې ګیله د ځان نه پکار ده د هرې غلطې خبرې ته غلط او هرې صحیح خبرې ته صحیح ویلو همت چې کوم دی دا پیدا کول دي نو چې کله کوم اوچت شي نو هغې به دا زمونږ وطن ټیکېږي. موږ سره بل کال دی. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام څنګه لخې جی. خیر دی جی څوک او کوم ځای نه خبرې کوئ؟ راضي امان خبرې کوم د سعودي نه. راضي امان صاحب هرکلی ته وایو سعودي عرب کې د کوم ځای نه کال کړی؟ سعودي عرب کې القاسم نه. القاسم نه. ډېر اعلی جی. پروګرام د مسافرو ستونزې څه خبره وکوئ؟ خبره خو کوو روریا علم د ډاکټر دی دغه نه. جی څه پوه نه شوم. سعودي عرب کې د القاسم نه ساجر ورته وایي. دلته نه خبرې کوم. ښه جي ښه څوک دي سره ملګري؟ ملګری خو را سره یو ورور دی یو را سره یوسف علي دی یو را سره د دې لاهور دی وړوکي لاهور یې مزه. ښه وړوکي لاهور یې. ثوابه یا صحیح. خو ما په دې موضوع کې خبره کوم په دې حکومت په دغه کې چې وروره یو خو د سړي زیاران نه دی. صحیح ده. او یا کال وشو په حکومت کې چې کوم نه یو د سړي زیاران نه کوي چې کوم یو راځي نو هغه خپل مال ځان خپله کوټه پوره کوي. او جی موږ مسافر دلته کې چې کوم نه پیسې ګټو او لیګو خدا پاکستان پوره نه شو نه دلته نه پوره شو نه دلته نه پوره شو. صحیح پوه شئ جی. نو چې کوم یو راځي او وټونه لکه دې نه مخکې ضرور خبره وکړه که نه چې هغه غلطي مونږ ته کړې وټونه ورکوو. بالکل مونږ کې دا غلطي صحیح. نو که اوس کوم دا سړي بچی راغی نو هغه هم څوک نه پرېږدي که نه. لکه د دې نه مخکې چې کوم دی نو اویا کاله تېر شو په دې پاکستان کې ما خپله 50 کاله عمر دی. ټیک ده. یو غریب پکې چې کوم دی نو نه ورته صحت کارډ میلاوېده نه ورته علاج میلاوېده. اوس دې ټولو غریبانانو ته علاج میلاوېږي خو ښکلې فري. صحیح. او چا سره چې کوم دی نو د 10 روپو دغه نو تاب یې نه لرو د 20 روپو تاب یې نه لرو. اوس چې کوم دی نو هسپتال ته لاړ شه که د 15 لکو وي که د 10 لکو وي هسپتال کې خرچه وکړه مخکې بوله چې کوم دی نو خلکو کورونه خرڅول ځمکې به وله خرڅولې که نه. بالکل جی دا صحت کارډ والا خبره چې ده دا خو بالکل دغه غټ کار دی جی. بالکل داسې کار یې کړی چې بیخي په عمر کې به چې کوم دی نو عمران خان که چېرې مړ شو نو دی به ډایرکټ نیر جنت ته د ده سره د حساب کتاب شته نه ځکه چې دی د خپل قوم دپاره چې کوم دی د خپلو بچو د خپل قوم دپاره یو دغه کوي دا دونه چې وایي. صحیح دونه وایي. ورورې بالکل زه په دغه باندې د ده نه چې ټول مطمئن دي نو په دغه باندې مطمئن دي چې غریب سړي سره د ډوډۍ درک نه لګي هسپتال ته لاړ شه د 10 لکو روپو پورې تاله علاج کوي. صحیح. نو په دې وجه چې کوم دی نو د خلکو خاص دی نور خو مخکې د الله خوښه ده چې کم ښه راځي کم ښه نه راځي. صحیح. نو بس ما په دغه باره کې خبره کوله او الله دې ښه لري عمران خان او الله دې ولا بیا حکومت ورکړي بیا مې هم ورکړي زما چې ټول عمر
څنګه چې خالد عمر رضی الله عنه حکومت کړی زوام چې داسې د عمر دی جوړ شي چې ټول ملک باندې چې کوم دی د حکومت راشي او فلحال خو نه حل شوی دی که نه نو بس خدای به راولي نه حاله دا ټول عمر کله وی ویني سي کله وی دغه څه کوي کله وی هغه څه کوي چې ما ته ورپسې نو سم نشو تر کولې صحیح نو بس ورو رخه پکې کوي ما په دغه باره کې دا خبره اترې کولې سره صحیح ډیره مننه د کال کولو جی سعودي عرب نه دا زمونږ چې کوم دی د سعودي عرب نه کال خو یقینا چې دوی ډېرې ښې خبرې وکړې د دغه نه د تحریک انصاف د حکومت نه ډېر خوشحاله دی او د صحت کارت چې کومه خبره ده نو دا خو یقینا چې کوم موږ ویلي چې کوم ښه کاري هغې ته به ښه وایي چې کوم خراب کاري هغې ته به خراب وایي نو دغې نه پس په چې کوم دی نو زموږ دا کېږي کتونکو زموږ نمبر تاسو ګورئ موږ سره خامخا کار وکړئ خپل غږ خپله خبره خپله مسله موږ سره شریکه کوي خو وخت شوی دی لنډې دمې ستاسو په خدمت کې بیا حاضر یو جی کتونکو پروګرام د مسافرو ستونزې کې یو ځل بیا هرکلی زمونږ په دې پروګرام کې نن مختلفو کالرز چې کوم دی د هغوی خبرې تاسو اورېدې یقینا چې زمونږ نمبر هم تاسو ګورئ نو تاسو هم خپله خبره خپله مسله موږ سره شریکولی شئ د اوورسیز دپاره میډل ایسټ خیبر میډل ایسټ همیشه کوشش کړی تقریبا ټول پروګرامونه د مسافرو د خوښې د هغوی د چایس مطابق چې کوم دی هغه ډیزاین کېږي خو دا خصوصي 1 غنټه د شروع پرس په سعودي عرب کې د 6 نیمو تر 9 پورې دغسې متحده عرب امارات کې د 9 نیمو تر 8 نیمو پورې او پاکستان کې د 8 نیمو تر 9 نیمو پورې چې کومه دا غنټه ده نو دا د مسافرو د ستونزو سره سپیشل ستاسو لپاره دا غنټه ده چې تاسو په دې کې که ستاسو د کونسلیټ امبیسي حوالې سره څه مشکلات وي د ټریول حوالې سره د ایرلاین حوالې سره څه مسله وي وطن ته تګ هلته کې د پراپرټۍ اخیستلو خرڅولو څه مسایل وي د ماشومانو د سکول کالجز د ایډمیشن څه مسلې وي نور هم ستاسو دلته کې چې ډیډ باډي کوړي چې دلته کې نوي کسان کوم په ویزا راځي د هغوی د پروټیکټر څه مسله وي نو هر قسم ستاسو چې کومې ستونزې دي په دې حوالې سره دلته کې چې کوم پاکستاني سکولز کالجز دي هغې څه مسایل وي ستاسو څه مشوره تجویز وي نو زموږ کوشش وي چې دغه د کوم اوورسیز پاکستاني دا کوم مسافر دي د دوی دا خبره د دوی دا ستونزې چې کوم دی هغه تاسو ته کوم سره کال لیجی السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام څوک او کوم ځای نه خبرې کوئ جی زه نه خبرې کوم مراد خان خبرې کوم مراد خان صاحب هرکلی ته وایو پروګرام دی د مسافرو ستونزې مراد خان صاحب څنګه یې ته خیر جی خیر خیریت ته انډیوالان دي ښه دي خیر خیرت ده ښه څه خبره به کوئ خبره خو دا کوم جی چې الله د دې موږ تاسو په وطن باندې رحمونه وکړي آمین او بله خبره دا ده که جی جی چې دا فیسبوکو کې د واتساپو کې د موږ تاسو پښتانه زیاړې کوي که نه او بالکل سپکې خبرې کوي دا د موږ د تاسو لپاره د شرم خبره ده ډېره زیاته موږ په خپله وایو چې خصوصا ټوله نړۍ چې کوم د دنیا خلک تا ګوري په دغه باندې په دې سوشل میډیا باندې بله ته بده خبره چې کوي ښه خبره ولې نه کوي ښه خبره ولې نه کوي ډېره زبردسته خبره مو کړه جی دا خبره ټول نړۍ به واوري د پښتون لپاره ډېره د شرم خبره ده جی بالکل یو څوک بیا خبره نه کوي یو پښتون ده چې په بده خبره لګیا ده صحیح او هغه چې دی نو زما او ستا او د بل د ټول قوم دپاره چې کوم دی د بدنامۍ باعث دی که نه باید داسې موږ تاسې ونه کړو موږ تاسې پښتو دپاره یو کار باید وکړو جی پښتون څه وایي چې ته ځان ته پښتون وایې ته څنګه زیاړې کوې ته بل ته زیاړې وکړې خو دا ځان ته وکړې ځان ته دې وکړې دغسې ده ته که یو سړي ته عزت ورکړې تا ته به خدای عزت درکړي دغسې بالکل جی دا خو د پښتو خبره دا خو د اسلام خبره نه ده صحیح بس خدای د موږ تاسې نه رحم وکړي ډېره مننه جي ډېره ښکلې خبره مو کړه ډېر ښکلی میسج جي نوره څه خبره کوئ بس خوشحاله اوسئ جي مهرباني ډېره مننه جي خوشحاله اوسئ ډېره مننه جي دا مراد خان صاحب ډېره مزیداره خبره وکړه جي او یقینا چې زمونږ هم د نظر نه تېرېږي او مونږ مختلفو پروګرامونو کې بیا چې کوم دی دا اپیل هم کوو چې څنګه زمونږ وختي کالرز وایي چې دا زمونږ کوم بیروني ملک پاکستانیان دي دا د وطن سفیران دي نو مخکې خو به صرف بیروني ملک چې کوم پاکستانیانو اوس
دا چې کوم سوشل میډیا راغلی دا انفارمیشن ټیکنالوژي راغلی ده نو د دغې نه پس چې کوم دی دا نړۍ چې کوم ده دا ګلوبل ویلیج دی دا یو نړیوال کلی جوړ شوی دی چې کوم دی رابطې اساني شوي دي او تا ته ټوله نړۍ چې کوم دی نو په ډاګه ده په خپل فنګر پرنټس باندې ته په دې سات باندې پیښور کتی شي ته اسلام آباد کتی شي ته امریکا او یو کې کتی شي نو دغه چې کوم دی دا چې کله نړیوال کلی ګلوبل ویلیج جوړ شو دنیا او دا اکسس آسان شو دغه نظر آسان شو نو دې په سلسله کې چې د دې مسافرو خو ډیره زیاته ذمہواري جوړیږي چې دوی په بیرونی ملکونو کې ژوند کوي او هلته کې دوی سره د نړۍ د ګوټ خلک چې کوم دی پاتې کیږي نو هغه دوی له پکار دی چې خپله خبره خپل لاس خپل حرکت باندې داسې څه د وطن د بدنامۍ خبره ونه کړي خو په وطن کې چې کوم خلک دی او د سوشل میډیا استعمال کوي نو هغوی له هم پکار دي چې دغسې خبرې چې زمونږ د وطن د بدنامۍ زمونږ د قوم د بدنامۍ نو نه خو دغه غلطو قسمونو خبرو والا مه فالو کوئ مه دا شیر کوئ او کوشش کوئ چې د خپل قوم د بدنامۍ د خپل ملک د بدنامۍ باعث جوړ نه شي. ډېر ښکلی پیغام د ملګري موږ سره بل کال دی. السلام علیکم جی. وعلیکم سلام. څوک او کوم ځای نه خبرې کوئ صاحبه؟ زه امجد خبرې کوم جی دوبۍ نه. امجد د دوبۍ نه خبرې کوئ؟ جی جی جی. په وطن کې کوم ځای یې؟ مونږ جی د ټوپۍ سوابۍ یو جی. سوابۍ ټوپۍ د دې دوبۍ نه راته پته ولګېده چې د سوابۍ به یې. امجد خان هرکلی ته وایو پروګرام دی د مسافرو ستونزې. تاسو به کتلي وي چې زمونږ کم دلته زمونږ خیبر میډل ایسټ شمله د مسافرو ده او بیا مسافرو ستونزو کې مونږ کوشش وي چې د مسافرو کم مسایل وي کم ستونزې وي هغه مونږ کم واکداران دي هغوی ته ورسوو. بالکل جی ډېر ښکلی پروګرام دی جی ډېر ښکلی پلیټ فارم دی جی او دې نه ډېر ښه انفارمیشن رسي که نه خلکو ته چا سره چې انفارمیشن کم وي معلومات کم وي یا دوره هغوی ته پهنچ نه نو ما جی زما یو دغه دی سوال دا دی چې دې ځای کې دوبۍ کې چې کوم د پاکستان سکولونه دي که نه جی جی دې کې جی خلک ډېر زیات دی سیټونه ډېر کم دي. ښه جی. نو ما سره اصل کې اوس په خپله ما واړه راوستي وو نو د پاکستان ایجوکیشن اکیډمي سکول دی دوبۍ کې جی او دې کې مې هغوی له اډمیشن کوو نو هغوی وایي جی سیټونه فول دي او ځای نشته. صحیح. نو ما ته جی ډېر مشکلات وو که نه نو ما دا وی ما داسې یو مشوره ومې چې که داسې سیسټم وي چې دا سیټونه سیوا شي که نه. صحیح. پاکستانی سکولونه ډېر کم دي او خلک دلته کې فیملی سیوا دي ماشومان سیوا دي. بالکل جی بالکل. نو دا ډېر خلکو ته دا مشکلات دي جی. جی ما سره بلکې زما یو دوه ملګري وو هغوی زما خو الحمدلله اډمیشن وشو د وړو او د هغوی ونه شول او هغوی د وړو به اوس پوره کال ضایع کېږي. کال به ضایع کېږي. کال به ضایع کېږي او دا ډېره غټه مسله ده خلکو ته. خو د نورو هیوادونو چې دلته کې کوم سکولونه دي نو هغې کې هم سیټس نشته لکه که هغې کې د خپل ماشومان داخلول نه غواړي که داسې وجه ده؟ نو بس جی هر یو کس کوشش کوي چې خپل وطن خپل سکول کې خپل سلیبس او د بل ملک خو هغه د وطن نه کټ کېږي بیا که نه؟ بالکل جی بالکل بالکل همدا خبره ده. ښه جي ښه. نو دا مې ستاسو د پروګرام حوالې سره مې چې زما دا یو میسج که نه جی دغه ته ورسي جی حکامو ته دغه ته صحیح کسانو ته که نه هغوی په دې باندې څه دغه وکړي کار. ډېره مننه. نوره څه خبره شته؟ بس جی دغه دی دا خبره مې رسوله. ډېره مننه جی. امجد خان وایي چې دلته کې یقینا زمونږ هم په نظر کې راغلی ده کتونکو چې پاکستانیان دلته کې مونږ وایو چې تقریبا 2 میلیونه پاکستانیان دلته کې ژوند کوي نو یو ګڼ شمېر چې کوم دی هغوی سره فیملیز هم دلته کې دي نو هغه فیملیز چې کوم دي نو ماشومان دي هغوی کې ډېر زیات او دوره چې غټه کمیونټي وي نو یقینا د هغوی ریکوایرمنټس وي د سکول او سکول کې یوازې دا خو زمونږ دا کالر چې و امجد خان دی مو خبره وکړه خو بار هم زمونږ چې کوم ملاقاتونه کېږي نو زما 2-3 کسان په دې 13 یو میاشت کې مخې ته راغلي دي چې هغوی ته د بچو د اډمیشن مسله ده په پاکستاني سکول کې او ما خو د امجد خان نه تپوس وکړو چې ولې تاسو پاکستاني سکول ته تله غواړئ چې سیټس نشته نو دی خو داسې خبره ونه کړه چې موږ خپل وطن سره ټچ بچي خپل سلیبس غواړو د پاکستان ولې چې بل وطن سکول ته لیږي نو هلته کې خو بیا ستا چې کوم د پاکستان یا کوم پاک سټډي ده یا اردو ده یا
ستا د پاکستان هیستوري ده نو هغه په نورو هیوادونو سکولونو کې هغه بیا دغه متاثره کیږي. نو همیشه پیرنټس کوشش کوي چې د خپل پاکستانی سکول ته لاړ شي. خو دغه بله وجه پکې یو غټه دا هم ده چې دلته کې کوم په انټرنیشنل لیول سکولز دي نو د هغې فیسز هم ډېر زیات دي. نو یقینا زمونږ چې دلته کې کوم زمونږ امبیسي ده، کنسولیټ دی، یا زمونږ هایر ایجوکیشن دی، یا زمونږ فیډرل ایجوکیشن چې کوم دی د اسلام آباد چې د هغې د بار ملکونو کې چې کوم سکولونه دي د هغې انډر، نو په دې باندې نظر وساتي او دا ډاټا کلیکټ کوي کال په کال او دغسې ایکسپینشن په کار دی. ولې چې موږ ګورو د تیر ډېرو کلونو نه زموږ په نوټس کې نه ده راغلی چې چېرته پاکستانی سکول چې کوم دی هغه نوی چې دی جوړ شوی دی د پاکستانی سلیبس. نو دغه وجه د دې پله خو کمیونټي چې کوم دی هغه ستا کال په کال باندې خلک سیوا کېږي. خو نو یقینا چې دلته کې د څنګه امجد خان ووي د پاکستانی سکولونو کوم سیټس دي هغه کې پکار دي چې هغې کې زیاتوالی وشي او دلته کې چې کوم پیرنټس دي چې د هغوی د غم د هغوی د مصیبت د هغوی د تکلیف چې کوم دی ختم شي او بچي پاکستانی سکول کې سبق شروع کړي. کتونکو د سعودي عرب ریاض نه موږ سره بل ریپورټ دی د ریاض سیزن چې کوم سالانه میله په ریاض سعودي عربیه کې لګي د هغې په سلسله کې چې کوم دی د پاکستانی ویک تابع شوی ده په سویدي پارک ریاض سعودي عرب کې چې د پوره هفته د پاکستانی ویک په نوم باندې د پاکستان هفتې په نوم باندې مناویږي. راځئ چې وګورو دا ریپورټ. रियाज सीज़न के मुख्तलिफ 15 जोन में से सऊदी पार्क में पाकिस्तान वीक मनाया जा रहा है, जिसमें पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद शिरकत कर रही है। जबकि जुम्मे की शब को पाकिस्तानी नाइट का अहतमाम किया जाएगा, जिसमें पाकिस्तानी कल्चर को उजागर करने के लिए ट्रक कार्ट के माहिरीन को खसूसी तौर पर मदऊ किया गया है, जबकि मुकामी गुलकार पाकिस्तानी गाने गाकर परफॉर्म करेंगे। इस हवाले से सऊदी एंटरटेनमेंट अथॉरिटी के मुशीर नशीन अहमद का कहना है कि रियाद सीज़न में पाकिस्तानियों की तफरीह के लिए बेशुमार मौके मौजूद हैं, जबकि पाकिस्तानी कल्चर को भी खसूसी तौर पर शामिल किया गया है। जबकि पाकिस्तान से आए ट्रक आर्ट फुल पत्ती के माहिरीन का कहना है कि वह दुनिया के 28 ममालिक में ट्रक आर्ट को पेश कर चुके हैं। सऊदी अरब में पहली मरतबा पाकिस्तानी रंगों को उजागर करेंगे। तो ये रियाज सीज़न ने हमें चांस दिया है, तो हम एक अपॉर्चुनिटी है और हम यहाँ पे आए हैं। होपफुली कि पाकिस्तान के रंग्स जो हैं, जो कलर ट्रू कलर ऑफ पाकिस्तान है, वो रियाद के अंदर सऊदी अरेबिया के अंदर फैलाएँ। और ये पहले दफ़ा है कि जो ऑर्गेनाइजेशन ये ट्रक आर्ट की टीम जो है वो रियाद के अंदर आई है, और ये भी एक अपॉर्चुनिटी के रियाज सीज़न के लिए आई है। हम ये है कि इस दफ़ा स्वेदी पार्क में हमने कम्युनिटी इवेंट्स रखे हैं और हमारा पाकिस्तानी वीक इस वक्त चल रहा है वहाँ पर, और हमारे पास बहुत ही ज़बरदस्त मेहमान पाकिस्तान से आए हैं जो कि पूरी दुनिया में मशहूर हैं। सलमान भाई हैं हमारे साथ, मुमताज़ भाई हैं और हमारे साथ अमीन भाई हैं, और ये लोग बहुत ज़्यादा मशहूर हैं हमारे ट्रक आर्ट में जो कि फूल पत्ती के नाम से है। जी कतुनको रिपोर्ट तासो का तो द रियाज सऊदी अरेबिया ना द रियाज सीजन چې کوم سالانه میله انعقاد کیږي دای په سلسله کې په سویدي پارک ریاض سعودي عرب کې د پاکستانی ویک چې کوم دی نو تابع شوی دی چې پاکستانیانو ته ډېر ګڼ شمېر کې راځي. پاکستانی سټالز لګېدلي ډېر څنګه چې دلته په دوبۍ کې دوپۍ شاپینګ فیسټیول وي دغسې په سعودي عرب کې ریاض سیزن وي هر کال. نو یقینا چې د پاکستانیانو لپاره خصوصا چې پوره هفته به د پاکستان خپل چې کوم ثقافت دی د هغې مختلف اړخونه چې کوم دی هغه پکې ښیلی کېږي. کتونکو زموږ پروګرام د مسافرو ستونزې دی، خو نن مې یو خبر کوته هغه تاسو سره شریکول غواړم چې د هغې خبر نه مخکې سره یو لطیفه شیر کوم وایي چې یو دوه نشیانو نو هغه یو ورته وایي چې لکه ته کله کله لامبې که نه، دا ورته وایي چې زه خو یو اختر کې یا بل اختر کې، نو بل ته وایي ته نو هغه ورته وایي ته خو سم د اوبو مه وې، زه خو چې یو پیدا شوی یم لامبلي مې یو چې کله بیا وفات شم نو لامبم به. نو ایران نه یو خبر و چې د 94 ایئر کې یو بابا چې کوم دی هغه وفات شوی دی په ایران په یو کلي کې، او هغه څه ځوانۍ کې هغه ته څه داسې مسایل څه الرجي شوي وه چې د اوبو او د صابون او د دې نه یېرېدلی و. نو یو عالمي ریکارډ دی چې 60 سال کې دغه سړي بالکل نو لامبلي. خو دام خبر دی چې هغه بالکل مونږ خو همیشه وایي چې لکه کوم ماشوم
نه لامبي یا کوم کس صفای خیال نه ساتي نو اکثر بیماری په ډېرې زیاتې راځي. خو د باندې داسې بیماری هم نه دي راغلي او اوس لږ وخت مخکې دغه کلیواله راټینګ کړی دی او په زور باندې چې کوم دی نو لامبولی دی. نو هغې لامبولو نه یو څو میاشتې یا لږ وخت پس چې کوم دی د شپږ کم سلو کالو په عمر کې په حق ورسېده. نو دا یو خبره وه چې هم سره شیر کوله. په ایران کې یو داسې کس چې بالکل د اوبو او د صابون نه چې کوم دی نو غټه یاره وه او 80 کاله هغه چې کوم دی نه دي لامبلي. نو هغه هلته کلیواله و چې کوم دی څه وخت مخکې لامبولی دی، هغه په حق رسېدلی دی، الله ته ورته بخښنه وکړي. او انیوی داسې یو خبره وه چې هغه مې ذهن ته راله. پروګرام دی د مسافرو ستونزې، په دې کې چې کوم دی د سعودي عرب نه تاسو زمونږ ریپورټس وکاته، خو زمونږ نمبر تاسو زمونږ په شیشه باندې ګورئ. نو که زمونږ سره خامخا السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی، باروس خان قریشی خبرې کوم. باروس خان قریشی هرکلی ته وایو پروګرام دی د مسافرو ستونزې، څه خبره به کوئ؟ اول خو تاسو ډېره زیاته مننه چې تاسو د مسافرو لپاره په میډل ایسټ کې دومره زیاتې هلې ځلې کوئ. مننه جی. جی ما دا وی چې کال مو د کوم ځای نه کړی دی؟ کوم ځای کې ژوند کوئ؟ دوبۍ کې، سعودي عرب کې، کوم ځای؟ جی فلحال دوبۍ کې ما او پاکستان کې تعلق چې کوم دی نو توتالی سره تعلق ساتم ضلع بنیر. ښه جي، ښه هرکلی ته خو پکې کلیواله رالی لکه. ښه د مسافرو ستونزې دي، څه خبره وکوئ؟ د مسافرو ستونزې خو ډېرې زیاتې دي. تا باندې چې کومې ستونزې دي نو هغه وایه که نه. او زما خو جي ډېر غټ کتاب دی، هغه اوږده کهاني ده. وګوره خیبر میډل ایسټ خو تاسو ته هر د شورو پر دلته 1 غنټه پوره فری کړې ده چې ستاسو ستونزې به پکې د مسافرو ستونزې به پکې بیانوو. جی بالکل ما یو خبره کوله جی، بل ما یو اډوایس به درکو. جی وای بالکل مشوره تجویز. دغه چې دي نو دا خلک ګوري ډېر زیات که نه لیدونکي کتونکي ډېر دي، نو ما یې مثال زمونږ اعلی چې کوم دغه دي هغې ته ورسي که نه. جی په ملک کې هم ډېرې مسلې دي، یا دلته هم خو هغه نه چیړو، خو یو ښه مشوره به ورکړو. جی بالکل. ما وی چې زما یو شي سته خیال دلته کې په دې دوبۍ کې د چینا ډریګن مارټ چې کوم دی که نه، چاینا والا چې د هر یو چیز جي چاینیز دی. اوکې. بل موږ چې وګورو که نه په انټرنیشنل سطح باندې نو چاینیز چې کوم دی که نه، نو هغوی که اوبه اخلي نو چاینیز اخلي، هغوی که هر څه اخلي هغه چاینیز وي. صحیح ده. نو ما وی چې لکه زمونږ د ګورنمنټ یا اعلی کسانو ته دا یو دغه ورسي دلته موږ له په دې یو ای کې او پاکستان غټ لکه د دې په شان یو غټ دغه وشي که نه، پاکستان مارکیټ کولاو شي. جی پاکستان مارکیټ. ها نو خیر دا خبره خو غټه ده، خو بهرحال سوچ دی، ارادې به غټې ساتي. نه ډېر ښه سوچ دی که نه. ستاسو خو چې کوم سوچ دی هغه دا دی چې پاکستانی پیسې به وي او پاکستانیان به ځي هلته کې به هغه پیسې خپل وطن ته ځي ګټه که نه. جی بالکل، لکه مطلب پروډکټ به ټول پاکستاني او کنزیومر چې کوم دی هغه به هم پاکستانیانی، کسټمر به پاکستانیانی، مطلب سیلزمین به هم دلته پاکستانیانی، او دلته چې کوم د دې آنران هغه به هم پاکستانیانی. نو ټول هر څه به چې کوم دی نو پاکستان ته دغه کېږي که نه. صحیح. او بل لکه هغه د ملک امیج به نور هم ښه کېږي، خپل ملک سره سړي مینه هم پیدا کېږي. بالکل. خو نه ګوره دلته یوازې نه، هلته په وطن کې هم پکار دي چې زموږ کوم وطن کې خلک دی هغوی ته هم ووایي چې تاسو پاکستاني پروډکټ استعمالوئ، هلته خو اویلیبل دي که نه. دا خو ده جي بالکل. هلته کې خو هم چې ته فارن شي باندې پیسې خرچایې هغه خو تا نه بار روانې دي که نه، نو ښه دا ده چې پاکستاني پروډکټ استعمال کړي. جی بالکل. صحیح. بله څه خبره شته؟ نه بس نور بیا بله پیرو جی. ډېره مننه جی، ډېره مننه باروس خان د کال کولو، ډېره مننه پروګرام کې د شرکت کولو. یو ډېر ښه وایي چې څنګه دلته کې چاینیز مارکیټ دی، دغسې پاکستاني مارکیټ هم پکار دی. نو دا خو د یو ښه سوچ و، دی وایي چې پاکستان کم زر مبادله د پاکستانیانو کوم پیسې دي چې هغه خپل وطن ته واپس ځي. یقینا چې د معیشت ستا د اکانومي د ترقۍ لپاره دغسې سټپس پکار دي او قومونه چې کوم دی هغه په دې باندې متفق شي چې موږ به خپل د وطن پروډکټ چې کوم دی هغه یوز کوو، نو دغې سره به زمونږ وطن معیشت ته، زمونږ
اکانومي ته وده ملاویږي. نو ډېر ښه سوچ، خو په وطن کې هم چې کوم خلک دی نو تاسو داسې کوئ. اوس داسې ګورې به نه کوئ چې تاسو وایي پاکستاني امونه واخلو او چې کوم دی نو ګاډی او فون او دا شی او دا شی او هغه نو امونه به څومره خرڅوي چې ته پرې ګاډی واخلې. یو ګاډی لپاره خو چې کوم دی نو بالکل یو ایکړو باندې امونه پکاري. نو پاکستاني پروډکټ ته وده ورکول پکار ده. زمونږ د راتلونکي شروع پر ورځ باندې پروګرام ټایم یاد ساتئ. تاسو هم خپله خبره خپل غږ کولی شئ د مسافرو ستونزې حوالې سره. د راتلونکي شروع پر ورځ به ستاسو په خدمت کې بیا حاضرېږو. خو ابودابي T10 لیګ چې کوم دی هغه د 22 نومبر نه تر 3 ډسمبره پورې ډېره ښه موقع ده. لانګ ویکینډ پکې را روان دی. نو یقینا چې کوم کرکټ لورز دي هغوی به خوشحاله وي چې یو ستا 3 ورځې چوټیانې را روانې دي نیشنل ډے او په هغې موقع باندې شیخ زاید کرکټ سټیډیم ابودابي کې د ابودابي T10 لیګ چې کوم دی هغه را روان دی، شروع کیږي. د نړۍ ښه کھلاډیان په دې ټیمز کې په دې T10 کې برخه اخلي. یو ښه موقع ده. تیر که د ایشیا کپ نه پس مونږ وګورو نو دا د شیخ زاید کرکټ سټیډیم کې د 22 نومبر نه دلته کې میچ په ابودابي کې میچ چې کوم کرکټ لورز دي د هغوی دپاره خامخا لاړ شي او د خپل بهترین کھلاډیانو د کیل نه د فاسټسټ فارمیټ چې کوم دی د کرکټ T10 د 10 اورو میچ چې کوم دی د هغې نه خوند واخلئ. د راتلونکي شروع باندې به یو نوي مسافرو ستونزو سره ستاسو د فون کالز، ستاسو د ستونزو، ستاسو د مسلو په انتظار به یو. خپل کوربه جمیل اقبال ته اجازت ورکوئ. د الله په امان.